څلور لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا څلور لنډ خبرونه کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په موخه نایجیریا ته تللی دی. اتمر د سفر په یوه څنډه کې خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره کتلي او د افغان سولې په بهیر یې ورسره خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ بیا دوهم خبر دا دی چې کابل کې ژورنالیست محمد رفیع صدیقي د غازو د نیولو یا سمومیت له امله مړ شوی دی. صدیقي په مختلفو رسنیو کې دنده ترسره کړې. ویل کېږي چې د صدیق جسد د یو وکیل میلمستون کې موندل شوی او هلته غازو نیولی دی. د هغه د مرګ په اړه مختلف خبرونه موجود دي، خو تر اوسه د کابل امنیتي چارواکو او د رسنیو ملاتړ کوونکو ادارو تر اوسه بشپړ جزئیات نه دي ورکړي. دریم خبر، افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو له افغان حکومت غوښتي دي چې تر څو د ملي روغې جوړې شورا اعلان شوی بنسټ زر تر زره فعاله کړي. د ملي مصالحې عالي شورا شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی و، خو لا یې هم بشپړ برخلیک نه دی معلوم شوی. او اخیری خبر دا دی چې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې د قطر مرکز دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبرو کې تر یوه حده پرمختګ شوی او د بشپړ حل لپاره لا هم خبرې دوام لري. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاویو په دوحه کې د سولې خبرو د پرمختګ په موخه د هیڅ راز هلو ځلو لپاره دریغ نه دی کړی. لیکلي دي چې د اختلافي موضوعاتو په اړه په دوامداره توګه له طالبانو سره بحثونه روان دي. له تاسو ډیره مننه چې دا څلور لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه مو تر پایه ولیدل. که د دې څلورو مهم خبرونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.